ده چسخاتو باسی د سود پیسو کې یو وجی صاحب ده چسخاتو باسی دا خلق ګورا د ډمبرو نه هم شاتو باسی د سود پیسو کې یو وجی صاحب ده چسخاتو باسی دا خلق ګورا د ډمبرو نه هم شاتو باسی او په داسې ملک کې مې گزاران ده چې تپوس مکوا شتمن خیرات غواړي غریب پکې زکات وباسي یو څو شعر نور وایم چې ښکاري چې ما څه بې عنوانه زندګي تېره کا ځکه مې ډکه د ارمانه زندګي تېره کا جان صاحب زه چې د ستا سوري ته سوځم ته زما سوري ته مونږ لمبو کې جوړ جانانه زندګي تېره کا او حیران چې راته ګورې ما جوړ نه پیژنې عزیرا حیران چې راته ګورې ما جوړ نه پیژنې ته څه ما بغیر له تا نه زندګي تېره کا او د کمې راسې چې مې ستا سوری د سره تلی ویمه که ما بغیر اسمانه زندګي تېره کا او عزیز لالا چې ستاسو کډې سېزلې تاسو مړه وئ جوړی چې ستاسو کډې سېزلې تاسو مړه وئ جوړی تاسو بغیر له تیر کمانه زندګي تېره کړه لکه چې جوج ماجوج په لاس د ذوالقرنین بند دي دغسې موږ د غره له شانه زندګي تېره کا او کله به زه د ژوند نه مخکې او کله ژوند زمانه زندګۍ زه او ما د ځانه زندګي تېره کا او بسره نن هغه سړی ټوله دنیا پیژني تا په دا خپله خونه ورانه زندګي تېره کا انور مانیوال صاحب چې یو نظم ویم د مشرانو دپاره ویم چې ستا په دې ستړي انځور څه مقدمه ولیکم تاج اکبر لالا ستا به بیا ویم خیر ستا په دې ستړي انځور څه مقدمه ولیکم دې کې خو ډېرې بلاګانې ستا په مخ اخته دي دغه اوتر کاته مې پکې زړه شو کوي لکه لیوه چې چېرته د غره په سر وسی ماتوي په دې انځور کې یو ماشوم د پرلتی غزولې دانغري په خوا کې ناست دی الوګان وریتوي مخې دی تور د تبخي په تور دی پوزه پاکوي د یو ویشتمې صدۍ جنګ ته جوړې ځان تیاروي خو دی د نړۍ د پرمختګ د ناخبر نه دی دی د سپوږمۍ په لوري تګ نه لا خبر نه دی دی لا خبر د نوي دور د انسان نه دی دی لا خبر د خپل ساروان او د کاروان نه دی په دې انځور کې یو بابا جوړی منزل روان کیسر مانیروال صاحب په دې انځور کې یو بابا جوړی منزل روان ځان په شیخپیر اکا ګیلاس کې مسله نیولې یو دوو کسانو د لاسونو نه نیولې ښکاري د یو کس مخ باندې څه توره سپینه ږیره هم ده د استار په سر دی او په لاس کې تسبیح نیولې خو یو بل طرف ته یو بل ځوان څوک ښاغلی ښکاري ټوپی په سر تسبیح په لاس کې پتلون کړی ښکاري په دې انځور کې د یو ور مخې ته ډراټ ځوانان دی یوې بوډۍ ته سر راویستی دی او تره ښکاري خپل ماشومان راټولوي د حادثې د یرې په دغه نوي پرمختګ کې د تیارې د یرې په دې انځور کې جانزیب صاحب د یو شاتو مچی ساه ورکوي یو څو میږي ورته په سر ولاړ په تمه کې دي اسمان ته سترګې غړی سترګو کې یو سوال لري چې به مګسو ته ګبین څه بیا سرې پاتې شي خو شامه په دې انځور کې په دیوال یو منظره ځوړنده په منظره کې یو کشتی د سوړه ښکاري خاص په پتان کې یو جاله د وینو لیدی شي بل طرف وګورئ چې سر لاندې سپلی پرتي دی او مانکې په خپل سري څادر باندې اوده پروت دی او سپینې شګې ویښتو کې زرورکې ښکاري